دا د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه ښار کې د غربي لښکري بازار علي لیسه ده. دا لیسه نن د یو لړ شاندارو مراسمو په ترڅ کې د 6 تنو ممتازه زده کوونکو د ستاین غونډې کوربه و، کوم چې څه موده وړاندې دا پروسه په همدې ښوونځي کې په لاره اچول سوې وه. د ممتازه زده کوونکو په دې ستاین غونډه کې د هلمند ولایت د پوهنې رئیس مولوي محمد ایواز انصاري د داسې پروګرامونو په لاره اچولو څخه خوښي وښودل او د ښوونکي د مقام پر ارزښت یې وینا وکړل او د ټولو زده کوونکو څخه یې غوښتنه وکړل تر څو خپلو زده کړو او ورځنیو چارو ته پاملرنه زیاته کړي. او د شاګرد باندې د استاد حق دا دی چې دا د هغه مجازي مربي او پلار دی. څونه حقوق چې د مور او پلار په سړي باندې دي چې قرآن عظیم شان کې هغه واضح دي چې ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. دې ارشاداتو کې واضح دي چې مور او پلار ته اف ویل هغه کلمات چې مور او پلار په ناراضه کېږي جایز نه دي. چې مور او پلار په زیریږي هغه عامه کلمه، هر کلمه چې وي هغه د اف عامه ده. چې مور او پلار په زیریږي د مور او پلار په مقابل کې جایز نه دي، هغه څه د استاد په مقابل کې هم جایز نه دي. غونډه کې د وینا پر مهال د غربي لښکري بازار علي لیسې مدیر محمد ناصر بارکزی وویل د دې پروګرام څخه یې هدف دا و چې د زده کوونکو ترمنځ سالم رقابت رامنځته سي او زده کوونکي دي د راتلونکو ازموینو لپاره لا ښه چمتوالی ولري. د تعلیم زده کړه ده، تعلیم کول دي ترڅو موږ نور هم په هره برخه کې وځلیږو، ښه تکړه ډاکټر ولرو، ښه تکړه انجینر ولرو، ښه تکړه قاضي ولرو، ښه تکړه ښوونکی ولرو او ښه تکړه پیلوټ د ځان څخه ولرو چې د بل د محتاجۍ څخه خلاص وو. انشاءالله دا به زموږ هڅه وي، زموږ به بیا هم پر دې باندې ټینګار وي ستاسې د لا ښه ظرفیت د لوړولو دپاره. د بارکزي په خبره داسې پروګرامونه د زده کوونکو په هڅونه او تشویقولو کې ډېر اغېزناکه ثابتېږي چې په وینا یې په همدې لیسې کې به د داسې پروګرامونو جوړولو ته لا ډېره توجه وکړي. دا یو خبره مه هېروئ چې علم داسې یو شی نه دی لکه ټلیفون چې زه ستا په لاس ترکم جیب ته واچې کور ته یې ویسې. داسې یو شی نه دی لکه روپۍ چې د یو چا څه یې واخلې جیب ته یې واچې کور ته ولاړ سي. علم څو ضروري عنصر لري چې ته علم ترلاسه کوې دا باید ته ولري، یا دا شرایطو امکانات ته اماده وي. اول خپله لومړی کار ستا دا دی چې ته ذهناً ورته جوړ سي. که ذهناً زده کړې ته نه وي جوړ، نه معلم، نه ښوونکی، نه مدیر، نه محیط، هیڅوک په تا زده کړه نشي کوی. اول باید ته خپله زده کړې ته ستا ذهن جوړ وي. غونډه کې زده کوونکو ورزشي نمایشونه، ترانې او تمثیلي ټوټه هم وړاندې کړل چې تر ډیره د غونډې برخوال له ځان سره بوخت وساتل. سیندونه دي، دشتې دي، که غرونه دي، ځمکې کې کانونه دي، ځمکې کې کانونه دي، ښه آب و هوا لري رښتیا پر اسیا ملک زمان. بل لور ته بیا عبدالحق چې د 12م ټولګي زده کوونکی دی او په سیالیو کې لومړی مقام خپل کړی دی، وایي ډیر خوښ دی او د یادې لیسې او ښوونکو او ادارې څخه یې مننه وکړل چې داسې پروګرامونه د زده کوونکو د تشویقولو لپاره په لار اچوي. موږ غواړو چې په روان وخت کې نور شاګردان هم دې ته تشویق سي چې ترڅو خپل درسونه زده کړي او دا پروسه دې دپاره ده چې شاګردان تشویق سي او د علم د ترلاسه کولو دپاره د شاګرد دپاره یو بهترین شی چې دی هغه تشویق دی. نو د دې دپاره موږ د ادارې هم تشویق کړلو ترڅو تعلیم ته لاسرسی پیدا کو او لوړې زده کړې هم په میړانه سرته ورسوو. هلمند ولایت کې داسې مهال د غربي لښکري بازار علي لیسه کې د زده کوونکو د هڅولو او تشویقولو په پار 6 تنه ممتاز زده کوونکي وستایل سول او هغوی ته ډالۍ ورکړل سوې چې له دې څخه وړاندې د داسې پروګرامونو جوړول په اکثریت ښوونځیو کې ډېر کم تر سترګو کیږي. محمد اسماعیل وفا، سکون رادیو.